د مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. درنو لیدونکو، په کابل کې د اختر په مناسبت درې ورځنی د اختر بازار په نوم نندارتون ایجاد شوی. دا چې په دې نندارتون کې څه نندارې ته ایښودل شوي او کوم ډول کورني او داخلي تولیدات نندارې ته ایښودل شوي، په همدې تړاو به دغه ټول په دې ځانګړي راپور کې تاسو وګورئ. نو هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د دغه نندارتون عمومي مسؤل له موږ سره دی. له دوی سره به په دې اړه ځانګړې مرکه ولرو چې د دغه نندارتون هدف څه دی او څومره شرکتونو یا صنعتکارانو په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړیو کې خپل ځان معرفي کړئ. مننه، ژوندی اوسئ. ضیاءالدین زلمی یم، د موج ویژن کمپنۍ مسؤل او د دغه نندارتون برگزار کننده. ډیره مننه که د دغه نندارتون په اړه معلومات راکړئ. دغه نندارتون هدف څه دی او تر دې دمه څو شرکتونو یا صنعتکارانو په دغه نندارتون کې ګډون کړی؟ په دغه نندارتون کې یو 30 کمپنۍ اشتراک کړی چې د مختلفو ولایت څخه مختلف تولیدات دی. مثلا په دې کې د زعفران تولیدي شرکتونه شته، همداراز لاسي صنایع شته، نور برخې هم په دغه کې شته. مختلف برخې دي چې د مختلفو ولایت څخه، مثلا ننګرهار نه، خوست نه، مزار شریف نه، د نورو ولایتو څخه هم راغلي. دغه نندارتون کې دوی برخه اخیستې. تاسو یادونه د نورو ولایتو که صنعتکاران یعنې دلته شتون لري. بغیر له صنعتکارانو هغه کسان چې له نندارتون څخه لیدنه کوي، دوی راځي له نورو ولایتونو څخه؟ هم صنعتکاران د نورو ولایتونو څخه راغلي، هم څوک چې لیدونکي دي هغوی هم د مختلفو ولایتو څخه راغلي دلته د نندارتون څخه لیدنه کوي. یو خو دا ده چې د اختر مخه ده، خلک زیاتره دې ته مخه کوي چې د اختر د خریداریانو لپاره دلته راسي، په ارزانه به اجناس ترلاسه کړي. دغه نندارتون څو ورځنی و؟ که په دې اړه معلومات وایي، او نن یې څومره ورځ؟ دغه نندارتون د 4 ورځو لپاره ده چې نن یې 3 ورځ ده د خیره سره. او په دغه نندارتون کې تقریبا همدا اوس نه تر اوسه پورې زیاتره خلکو برخه اخیستې. د 10,000 څخه زیات خلک راغلي دغه نندارتون څخه لیدنه یې کړې. د دې نندارتون ترڅنګ د افغان حکومت همکاري څومره ده او دا شان د هغه تجارانو چې دوی په لوړ سطح تجاران دي همکاري لري او که نه؟ زمونږ خو اصلي هدف هم دا دی چې خصوصي سکتور حمایه کړو، خصوصي سکتور په خپو ودرو. چون که چیرې د یو هیواد هغه خصوصي سکتور په خپو ولاړې، د هغه هیواد اقتصادي وضعیت مخ په تغییرات راځي. نو په دغه برخه کې موږ سره حکومت ډېر ښه همکاریانې کړې تر څو موږ وشو کولی چې دغه ستر نندارتون ونیسو. د دې نندارتون او د نور نندارتون، ځکه چې پوش په ورځ کې نندارتونونه زیات ایجادېږي، توپیر په څه کې دی؟ یعنې فرق او توپیر په څه کې دی د نندارتون او د نورو نندارتونونو تر څنګ؟ دغه نندارتون د اختر بازار د اختر په ویاړ نیول شوی چې تیر کال هم موږ اختر بازار د لوی اختر لپاره دغه نندارتون نیولی و، سږ کال مو هم ونیوه. هر نندارتون چې ترسره کیږي د هغوی تاثیرات هر څه ورځ تر بلې فرق کوي. یعنی هغه کې نور هم پرمختګ راځي، اصلاحات راځي او هغونه خلک لیوال کیږي چې تر څو په نندارتونونو کې برخه واخلي. نو ورځ تر بلې څنګه کیږي؟ ښه کیږي چې په دې کې تقریبا 1 میاشت وروسته 3 میاشتې وروسته موږ یو بل ستر نندارتون هم لرو د خصوصي سکتور لپاره چې د خپل هیواد خپل تولید تر عنوان لاندې دی، تر څو موږ خپل داخلي تولیدات وکاروو. دا ډول نندارتونونه تاسو یوازې په کال کې یو ځل ایجادوئ؟ په کال کې موږ 3 نندارتونونه لرو چې بیا د مختلف وختونه لري. مختلف وختونه لري او مختلف برخو کې دي. مثلا موږ د تولیدات کار او زده کړې نندارتون لرو چې هغه کې مکمل پوهنتونونه راځي برخه اخلي، د محصلینو لپاره سکالرشیپونه ورکوي، تخفیفونه ورکوي، تر څو هغوی په دغه نندارتون په اساس په پوهنتونونو کې معرفي سي. یو ښه زمینه سازي د نوي ځوانانو لپاره هم کیږي. بل نندارتون هم د وطن ما تولید ما چې خپل د داخلي تولیداتو په ویاړ موږ لرو. او بل نندارتون چې د اختر بازار دی، دا د اوس جریان لري چې دا هر کال د لوی اختر په ویاړ موږ نیسو تر څو د خلک راسي د اختر لپاره د دغه نندارتون څخه ګټه واخلي.
یوازې د لوی اختر د کوچني اختر لپاره تاسو نندارتون نه ایجادوئ؟ یوازې د لوی اختر لپاره زموږ پلان دا ده چې د لوی اختر لپاره موږ پلان نیولی چې ترسره کړو. د کوچني اختر لپاره به بعضې واړه بازارونه موږ جوړوو ځکه چې روژې میاشت اوسي او خلک لږ کمزله اوسي او دونه انرژي هم نه وي چې ډېر وګرځي. نو په هغه برخه کې به موږ بازارونه ایجادوي چې هغه کې خلک راسي برخه واخلي. ډیره مننه که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایې چې د افغان حکومت او هیوادوالو څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟ د افغان حکومت څخه مو هیله دا ده چې خصوصي سکتور حمایه کړي، تشویق کړي تر څو خلک راسي بیرته په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دا وطن مو تاسو ټول ته ضرورت لري چې ټول باید مشترکاً لاس په لاس ورکو سره او دا هیواد جوړ کړو. نو د هیوادوالو څخه مو هیله دا ده چې دغه نندارتونونو کې برخه واخلي، راسي خلک تشویق کړي، خصوصي سکتور حمایه کړي او د دوی څخه خریداریانې وکړي. د دغه ترڅنګ چې خریداریانې کوي په ټیټه بیه باندې، همداراز دوی تشویق کړي، دوی چې راځي هم دغه نندارتون کې برخه اخلي یا لیدنه کوي، خصوصي سکتور حمایه کېږي، تشویقېږي په دغه برخه کې. ډیره مننه چې وخت مو خیر. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. د دغه نندارتون په اړه به له نورو صنعتکارانو سره هم موږ خبرې ولرو، نو زموږ ملتیا وکړئ. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ همدغه نندارتون کې موقعیت لرو. همدغه نندارتون کې به د ځینو موضوعاتو په اړه تاسو ته په تفصیل سره معلومات وړاندې شي. درنو لیدونکو موږ سره په څنګ کې یو ځوان ولاړ دی چې دوی خپله دغه د موټرسایکلونو رکشاو تولید لري. په همدې تړاو به له دوی څخه وپوښتو چې دوی تولیدات څنګه دي په اوس وخت کې. نو له دوی نه یې پوښتو. میشه د قدم اول خودم بگید. سلام علیکم، میرویس یعقوبی هستم، نماینده شرکت بیرنج موتورسیکلت. بسیار زیاد تشکر. محصولات شما چی؟ تولیدات شما چی؟ اگر تولیدات شما بر ما معلومات بدید. تولیدات شما چی است؟ تولیدات ما که سه چرخه است. سه چرخه مسافربری هم است، سه چرخه باربری هم است و برمعلولین هم است. تقریبا ما در حدود 8-9 سه چرخه تولید داریم. این کلش تولیدات داخلی است؟ تولیدات داخلی وطن ماست. تقریبا در حدود 70% در داخل خود وطن ما تولید می شود، 30% از خارج می. کیفیتش کدام خوب داره، خارجی یا داخلی؟ کیفیتش کدام خوب است؟ کیفیت داخلی ما میال کیفیت خارجی خود به مشتری خود ضمانت نمیدادیم از نگاه فرم بادی و چیزا. کیفیت داخلی خود ما 10 سال به ضمانت بدیم به مشتری که می فرمش زیر بار اگه مایده کردی در زیر بار بدون تکر ما دیگه فرم بخشید کارمنده ما روان میکنیم، دیگه فرم بخشید میتیم. قیمت های باز خارجی زیاد است یا داخلی؟ قیمت هاش چطور است؟ قیمتاش خوب است، مثال ارزان است نسبت به خارجی که قیمتای داخلی ما ارزان است، چون محصول کم میخره، مصرف کم میخره، مصارف گمرکی کم میخره، این مصرف ها کم میشه بالایش. اگر این وسایلی که شما تولید میکنید کم معلومات بده چی فرزایش چی است، چند نوع پرزا داره؟ این سه چرخهای ما که در حدود پیشتر هم عرض کردم بخشن 70% در داخل خود کشور ما تولید میشه و 30% خارج میشه. از قبیل فرمش، بادیش، شاسیش، کمونیش، کرومیلش، اجستایش، گودکای ماشین، این و غیره و غیره، این وسایلش در داخل خود کشور ما تولید میشه. این دیگه چیزایش که از قبیل چراغش است، ماشینش است، وایرینگش است، یاش از خارج میشه. با این مدل‌ها که هست دو نوع است، یکی 150 سی سی، یکی 200 سی سی. به حساب انجن ماشینش و در حساب دیزاین خودش یا با یک رقمش بادی کلان است، بادی خرد است، بادی 1 متر است، دیزاینش با فرق میکنه، نازک است، دبل است. نظر به تقاضای مشتری ما بخش شرایط میکنیم، جور میکنیم. چطور است همین نمایشگاه شما که اینجا با تولیدات خودت نمایش دادی؟ چطور است نمایشگاه امروز چندم روز نمایشگاه است و چند روزه است این نمایشگاه؟ این نمایشگاه بر 4 روز است. 3 روز شمرو روز سومش است. فقط فردا مانده، فردا جمع میشه بخیر ان شاء الله. دیگه نمایشگاه خوب است. تعداد مردم هم خوب است، بیربار است، مردم میای سیل میکنن. خوبتر است. شما چی وقت میشه این کاروبار میکنید؟ درباره کاروبار اگه معلومات بدید. ما در سال 1388 کمپانی ما در ایران به فعالیت آغاز نمود. در سال 1388 ما خودم در حدود 10 سال میشه در این کمپانی کار میکنم.
در کابل چی یک بخش داره یعنی این خودش که جور میشه فرم آبادی می وسایلش که تکمیل میشه در ایراد جور میشه و دیگه و در کابل کس نمایندگیش است. دفتر مرکزیش است. مثلا ما در کابل 5 نمایندگی داریم. 5 نماینده 5 نمایندگی جانا. هر جایی که مشتری ما خواسته باشه از هر نقطه کابل میتونه استفاده کنه. با در حدود 34 نمایندگی در بسته افغانستان داریم. مشتری شما چطور است؟ در این روزا زیاد است یا کم؟ اگر در این مورد معلومات بدید. مشتری خوب است نسبت به دوران سابق. یک ذره یک وضعیت اقتصادی مردم ضعیف شده و مو خاطر کم مشتری ها کم شده از نسبت به جمهوریت ولی کم شده. بسیار زیاد تشکر که به ما وخت دادید. بخیر باشید. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې لمونږ سره نو د دغه نندارتون په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کړو. زموږ ملتیا وکړئ د دې نندارتون کې مختلف ډوله وسایل تولیدي توکي نندارې ته ښودل شوي دي نو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په همدې نندارتون کې یو شمېر مېرمنې چې دوی هم مختلف ډوله لاسي صنایع او همداشان د خوراکي توکي هغه تولیدات نندارې ته ایښي دي چې په خپله دوی تولیدوي. نو موږ باید دوی نه په دې مورد باندې پوښتنه ولرو چې دوی دغه څنګه تولیدوي او د دې په تړاو به خپله له دوی څخه ورو. میشه در قدم اول خود معرفی کنید؟ به نام یاد خدا، فایزه سلطانی سامی، یکی از اشتراک کنندگان در بخش فروشات اختر بازار. خب چطور است فروشات شما و شما چی تولیدات دارید؟ فروشات ما خوب است دیگه. تولیدات ما امی خنای دختگی است، سرانی چادر است، سرپاچه است، لباس های افغانی است و همچنان و تولیدات که توسط خانم ها امی مرباست، چتنی است، ترشی می باشه، شیرپیره، آش و بعضی رواشک و همین خوردنی باب. کلش داخلی است؟ بله توسط خانم‌های جور شده و اینجا از طرف خانم‌ها اینا رو ما آوردیم تمام شد اینجا به فروش میرسونیم. چی وقت میشه شما این کار میکنید؟ اینجا تقریبا امروز روز سوم ماست. شما چی وقت میشه که این کار تولیدات مثلا تولید میکنید؟ تقریبا 2 ماه میشه کمی چیره مادامی بخش فروشات اجرا میکنیم. چطور است این نمایشگاه؟ مردم میاد به این نمایشگاه دیدن میکنه از این نمایشگاه؟ بله دیدن دارن. روز اول چطور بود؟ روز دوم سوم حال روز سوم است چطور است؟ فرق میکنه یا نه؟ بله روز اول یکم کم بود ولی روز دوم زیاد شد. حال امروز روز سوم است بیخی زیادتر شده. مردم میاین بازدید میکنن. خواست شما از مردم چی است؟ خواست ما از مردم همی است که بیاین از محصولات خودان استفاده کنن بدون از اینکه از دیگه کشورها ما وارد کنیم. بیاین از محصولاتی که خود ما برای همی کشور ما جور میکنیم یا میسازیم از ما استفاده کنن. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې له موږ سره وئ. د دې نندارتون په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو چې په دې نندارتون کې نور څه نندارې ته ښودل شي. زموږ ملتیا وکړئ.